دا تقسیم کول چې یاره دا زوی دی او دا لور ده او د یو باندې انسان خوشحالیږي او په بل باندې خفه کېږي، دا تقسیم او دا فرق نه دي کول پکار. یو شان چې د الله انعام دی او د الله یو احسان او پیرزونه ده، ټول په خوشحالۍ باندې دا قبلول پکار دي. کو تا ته الله زوی درکړ کو لوري درته درکړل، الله شکر په دې باندې وباسه الحمدلله وایا. د هغه چا په شان ته مکیږي چې الله سبحانه وتعالى دا غوی حال مونږ ته بیانوي چې دا ډېر بد خلکو. الله سبحانه وتعالى فرمایي زه بادشاه یم. بادشاهي سما ده یخلق ما یشاء، پیدا کوي څه چې الله تعالی وغواړي. چاته ورکي یهب لمن یشاء اناث، چاته ټولي لورګانې ورکي، ويهب لمن يشاء الذكور، او چاته نارینه زامن ورته ورکي یوازې نارینه، او یزوجهم ذکرانا واناثا، او چاته لورګان او زامن دواړه ورکي، ويجعل من يشاء عقيما، او څوک داسې کی چې هغه شان کی نه لور ورکي نه زوی او الله تعالی ورکي. الله سبحانه وتعالى د دې آیات په شروع کې اول ذکر د خپل انعام کې اول وځ بادشاہي بادشاہي زمانہ دا زما قوا کوم اختیار او تصرف دي چې څنګه کوم، چاله لور ورکوم کو چاته زوی ورکوم کو چاته شریک ورکوم او کو څو شاندوم، اعتراض باندې کې بده و. بس هغه بادشاہ دی او هغه حاکم دی او دغه په فیصله باندې اول راضي شه. چار څه در لدر کوي الله بادشاہ زوی. بیا الله سبحانه وتعالى په دې آیات کې ذکر د انعام کوي. اول کې څه ذکر کوي الله تعالی؟ الله فرمایي یهب لمن یشاء اناثا، لورګان ورکوم چا. اول الله تذکرہ په دې آیات کې د لورګانو کړی دا. مقصود په دې کې دا دی چې رد په هغه مشرکانو چې هغه د لور په پیدائش تا ورته خبر او زیره ورکړي چې لور دې شوی دی، نو په هغه باندې مخفه کېدل. الله یې ګوره داسې مکه وایي تاسو. الله د هغه ذکر د زوی نه مخکې وکړه په قرآن کې چې تاسو دا فرق نه کوئ چې دا لور ده او دا زوی ده. الله د هغه ذکر په قرآن کې د زوی نه مخکې کړی دی. الله سبحانه وتعالى د هغه خلکو چې د جاهلیت د وخت او د اسلام نه مخکې د هغوی تذکره څنګه کوي؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. کله چې یو کس ته دوی ته زیره ورکړه چې هلکه ستا لور شوې ده او مخ به تک تور شو، ظل وجهه مسودا، مخ به تور شو او د غصې نه به ډک و چې وایي زما لور وشوله، وایي ښځه پکې وایي وکیله دا پکې ملا وایي وکړي چې وایي څه مطلب غټ درد ته به چې ورته ورسېد. یتوارى من القوم، د چا هغه مبارکي نه اخلي، که څوک ورته مبارکي ورکوي دا هم داسې داسې واخلي د شونډو په سر باندې واخلي. یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ځان سره بیا سوچ کوي دلته وقف. الله دا ګوره هغه خلک چې جاهل او د الله د دین نه خبر او د الله دشمنان دي مشرکان، دا خو د هغوی خلکو حال دی چې په لور باندې خفه کېږي چې ولې زما لور وشولله. بلکې اسلام مونږ ته وایي چې ګوره دا ټول د الله انعام دی او د الله ورکړه ده. په دې کې به دا نه وایي چې دا لور ده او دا زوی دی. اولاد او بچی د الله انعام دی، یو شان کو نارینه وي کو زنانه وي. په دې به خفه کېږي نه، په دې بدانه کې چې تخپل رنگ دې تور کې او خفه شي او چې ولې زما لور وشوله. انسان په دې باندې نه پوهېږي چې اولاد کې الله خیر ایښی چې ستا دپاره په زوی کې خیر ایښی دی، خو ستا دپاره په لور کې ایښی دی. ته په دې څه پوهېږي چې خیر ستا دپاره په څه کې دی؟ دا په لور کې دی که په زوی کې دی؟ الله سبحانه وتعالی فرمایي وإذا بشر